نیروهای قطعی ضد آشوب در زون شمال شرق هستند. نیروهایی که قرار است از شهروندان در برابر خشونت‌ها، انفجارها و آتش‌سوزی‌ها حفاظت نمایند. مسئولان در مرکز تعلیمی و تربیتی پلیس ولایت قندوز از تلاش‌ها در راستای مسلکی سازی نیروهای امنیتی در این زون سخن گفته می‌گویند که در تازه‌ترین مورد نیروهای قطعی ضد آشوب را آموزش دادند. دوی دلته مختلف زده کړې وکړې چې هغې جمله کې عملیات د پولیس، تکتیک د پولیس، چک پاینټونه، تالاشي او همدارنګه رویش او رفتار له خلکو سره بل ضد د بلوا په باره کې یعنې دوی زده کړې وکولې. په ښار کې چې کوم شورش وسي موږ هغې ته آماده یو، هر نوع باندې سي آماده یو او ډېر په صحیح توګه باندې د هغې مخنیوی کوی سو. با این حال شهروندان ولایت قندوز از مسلکی سازی نیروهای امنیتی اظهار خرسندی نموده از مسئولان امارت اسلامی خواستار تعلیمات بیشتر نیروهای امنیتی و تجهیزات نیروهای قطعی ضد آشوب در این ولایت هستند. دا چې په قندوز ولایت په ښار کې هره ستونزه راځي یا مظاهره راځي دا یې ښه مخنیوی کوي، بدو کارونو ته خلک نه پرېږدي، ښه امن راولي د قندوز په ښار کې. همین قطعی است که با عین واحد از حادثات از چیز کدام تا بالا میشه یا این واحد میرسه با بهترین فرصت با خوب وجه جلوگیری میکنه با بسیار مهارت خودش. فراغت این نیروها در حال صورت گرفته است که پیش از این نیز صدها تن از مجاهدین امارت اسلامی بعد از فراگیری آموزش‌های عقیدتی و نظامی از مرکز تعلیمی و تربیتی پلیس قندوز فارغ و راهی مسیر خدمت شده بودند.